پروردگار عالم جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په 50 سپاره سورت دخان کې الله تعالی جل جلاله د شب برات د شپې الله تعالی بیان کوي چې هغه ته د شعبان 15 شپه وایي یا په اصطلاح کې د برات شپه ورته وایي. برات یې هم بولي 15 د شعبان یې هم بولي. د دغه په باره کې رب العالمین جل جلاله په قرآن عظیم شان کې حکم فرمایي. الله تعالی جل جلاله وایي په تحقیق سره موږ نازل کړی ده په دغه مبارکه شپه کې قرآن عظیم شان. الله تعالی جل جلاله وایي موږ بیرونکي یو او الله تعالی وایي په دغه شپه کې فیصله کیږي د هر حکم د الله تعالی په حضور کې. دا هغه مبارک شپه ده چې دی کې قرآن عظیم شان نازل سوی ده او دا هغه شپه ده چې په دغه شپه کې د هر کار فیصله د الله تعالی په وړاندې او د الله تعالی په مخ کې کیږي. نو علماء کرام فرمایي چې قرآن عظیم شان خو د لیلة القدر په شپه را نازل سوی ده او دلته الله تعالی جل جلاله فرمایي چې قرآن عظیم شان د برات په شپه را نازل سوی د لیلة مبارکه څخه د شعبان شپه د برات 15 مراد ده. علماء کرام فرمایي چې قرآن عظیم شان یو د نزول فیصله ده یو یې نزول ده. د نزول فیصله د قرآن شریف د برات په شپه وسوه. د برات په 15 شپه باندې رب العالمین جل جلاله دا فیصله وکړه چې په آینده کې به د الله تعالی یو ډیر بهترین کتاب الله تعالی جل جلاله نازلوي د بندگانو د خیر او د شر دپاره د بندگانو د کامیابی او د خیر او د شر بیان به پکې وي. د 15 په شپه چې کله الله تعالی فیصله وکړه د شب قدر په شپه د رمضان شریف باندې الله تعالی جل جلاله را نازل کو. په دغه آیات شریف کې انا انزلناه ویل سوي دي. د انزلناه څخه دلته مراد نزول د قرآن شریف نه ده، مراد جن فیصله د علما فرمایي د 15 د برات په شپه الله تعالی فیصله وکړه. د چی شي فیصله یې وکړه چې پر روان وخت کې به الله تعالی یو مضبوط او مستحکم او الله تعالی جل جلاله فخفل قدرت او حفاظت کی بهترین کتاب الله تعالی نازلوي. نو په شب قدر کې بیا الله تعالی را نازل کو او په شب برات کې الله د نزول فیصله وکړه. او دغه شپه چې کوم شب قدر شپه ده د شب شعبان 15 ده او د برات شپه ورته وایي. په دغه شپه باندې الله تعالی جل جلاله د را روان کال ټولې فیصلې کوي. ټولې فیصلې د را روان کال الله تعالی د شعبان په شپه کې کوي. په دې را روان کال باندې به څونه خلک وفات کیږي، په دې را روان کال کې به څونه خلک زو کیږي، په دې را روان کال کې به څونه خلک جوړیږي، څونه خلک به صحتمند کیږي، لمرض به الله صحت ورکوي، څونه خلک به مسکنان کیږي، څونه خلک به آبادیږي او دنیا به پیدا کوي. په کومه دنیا کې به تغییرات تبدیلات راځي، په کومه دنیا انسانانو مخلوقاتو کې به ترقی راځي. دا ټوله فیصله د شعبان د شپې چې 15 د شعبان ورته وایي خالق لا یزال جل جلاله په دې شپه باندې کوي. الله تعالی جل جلاله د دغه مبارک شپې نوم یې کړی د برات. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د براءت شپه ورته وایي او الله تعالی مبارک شپه ورته وایي. او فقهاو او احادیثو کې د شعبان شپه ورته وایي. مبارک شپه ځکه ورته ویل کیږي د قرآن عظیم شان یې مبارک شپه بولی چې دا شپه له برکته ډکه ده.
دا شپه د برکت شپه ده. ولې د برکت شپه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دغه شپه کې چې ماښام لمر ولویږي د 14 تاریخ په ورځ باندې الله تعالی جل جلاله بلا کیفه اول آسمان ته راځي او الله تعالی رحمتونه د الله تعالی جل جلاله انوارات او تجلیات د الله تعالی جل جلاله اول آسمان ته راځي. بیا دغه انوارات او تجلیات او برکات لمر لویدو وروسته شروع کیږي تر څو پورې چې سپیدې راچوي. نو دا خود د برکت شپه سوه چې د الله تعالی جل جلاله بلا کیف اول اسمان ته راځي. د الله تعالی تجلیات، د الله تعالی نورانیت، عظمت، خیر او برکت، نو دیتا مبارک شپه خود ویل کی. په دې ټوله شپه کې د الله تعالی برکتونه راوري. او دې شپې ته شپه د براعت هم وایي. د براعت شپه ځکه ورته وایي براعت چې انسان له یو شي څخه نجات پیدا کی، نو بیا ورته وایي فلانی سړی بریء سو. ولی بریء سو؟ فلانی سړی کیس کې براعت واخیستل، بریء سو، بریء معنا خلاص. فلانی سړی له حکومت بریء سو، له حکومت خلاص سو. فلانی سړی له قرض بریء سو، قرض یې ورکړو، قرض یې ادا کو، بریء سو. و دغه شپې ته شپه د براعت وایي. ځکه د براعت شپه ورته وایي چې انسان د خدای تعالی جل جلاله په رحمت سره له ټولو ګناهونو الله تعالی خلاصوي چې څوک محنت وکړي او څوک خواري وباسي. په دې شپه کې د الله تعالی د رحمت دربار ته لاس پورته کړي، الله تعالی هغه انسان ته براعت نصیب کوي. را روان کال چې څونه کال د رب العالمین بې له افتو وساتي، له افتو براعت راغی. الله تعالی به له ذلت وساتي، الله تعالی به له خواري وساتي، الله تعالی به له مرضو وساتي، الله تعالی جل جلاله به له ګناهو وساتي، الله به له ذلت له شرمندګۍ وساتي، الله تعالی به له بد مرګ وساتي، الله تعالی به له بد خاتمه وساتي، الله تعالی جل جلاله به خپل رضا نصیب کړي. نو له ټولو بدو شیانو په دغه شپه کې براعت راځي. ځکه د براعت شپه بولي. براعت عن العیوب.